مرتضی صاحب یو څو شعرونه دي که نه چې په طرف نه ورځم نور زه ترېنه ځان ساتمه په طرف نه ورځم او نور زه ترېنه ځان ساتمه دا به زه ګرم ومه چې نور زړه کې جانان ساتمه او تر څنګ را درومي هر ماښام لاس کې شراب ورسره تر څنګ را درومي هر ماښام لاس کې شراب ورسره ډېره به ګرانه شي محفوظ چې زه ایمان ساتمه تر څنګ را درومي هر ماښام لاس کې شراب ورسره ډېره به ګرانه شي محفوظ چې زه ایمان ساتمه او د ملایانو تعویذونو باندې ستړی شوم نور د ملایانو تعویذونو باندې ستړی شوم نور لس مې د جیب کې لس په غاړه تعویذان ساتمه د ملایانو تعویذونو باندې ستړی شوم نور لس مې د جیب کې لس په غاړه تعویذان ساتمه او غزل دی چې اول په ځان ګوتې وهل پکار دي اول په ځان ګوتې وهل پکار دي بیا په جهان ګوتې وهل پکار دي او تڼې دې پرېږدي ولې بیا ملنګه ستا په ګریوان ګوتې وهل پکار دي تڼې دې پرېږدي ولې بیا ملنګه ستا په ګریوان ګوتې وهل پکار دي او خزان پرې راغی باغبانه واوره په ګلستان ګوتې وهل پکار دي او کورونه ړنګ پنګ دي مننه چې خزان پرې راغی باغبانه واوره په ګلستان ګوتې وهل پکار دي او کورونه ړنګ پنګ دي کندر کندر دي کورونه ړنګ پنګ دي کندر کندر دي وران دي په وران ګوتې وهل پکار دي او آخري شعر دی چې بیا لیونی شو خلق په کاڼو ولي منتظر صاحب چې بیا لیونی شو خلق په کاڼو ولي په معصوم جان ګوتې وهل پکار دي